د کلا سیفلا اوسېدونکي امیر خان چې شاوخوا 28 کاله عمر لري د پیدایش ته 2 کاله وروسته هغه د ګوزڼ د ناروغۍ ښکار شوی دی. د پښو د دواړو پښو محرومه دی، پښې دغه سایکل او دا ټکټر دی، خو ژوند یې روان ساتلی دی، ژوند یې د پای ټکی نه دی ایښی. د ده په وینا چې ما د ډېر علاجو سره خو بیا هم د پښو علاج ونه سو. نوموړي نور معلومات داسې راکړل. زما نوم د امیر خان سلیمان خیل یم، په کاریز کې اوسم. د کلا سیفلا اوسېدونکی؟ هو د کلا سیفلا اوسېدونکی یم. ستاسو عمر څو کاله؟ زما عمر 28 کاله. نه اول کې روغ وم، بیا بس تبې مې وسولې، به 2 کاله ووتل. له 2 کالو ما له پیدایش وروسته 2 کاله وروسته بیا ستاسو ناروغه شوي یاست؟ هو له پیدایش بعد بیا 2 کاله زه ناروغه شوم. نو ستاسو ژوند څنګه دی؟ مالي حالات هم څنګه دي؟ هو شکر ده الحمدلله، یار څه لرو، دا ټکټران خرڅوو، په کښت ورکوو خلکو ته، په نغدو یې واخلو بیا په کښت ورکوو. شکر ده هر څه ډېر دی. هیڅ څه ته محتاج نه یاست؟ لکه د صحت غوندې غټه سرمایه چې خدای چاته ورکړي، نو په دې کې تاسو څونه کمی محسوسوئ؟ بس نو هر څه بس شکر ده د الله شکرګزاره یم، خو لیکن بیا هم چې همت نه بایلي، هر څه کولی شي، هر څه کولی شي. چې یو روغ انسان یو کار کوي هغه زه هم کولی شم. بالکل لکه کوم چې اوس موږ کتونکو ته ښکاره کړي دي په ویډیو کې، تاسو څه کول هغه واقعي روغ انسان هم دغه رنګه کوي، دا تاسو په نیم وجود باندې هم هغه رنګه کول. نو که نور هغه کسان چې هغه ستا رنګه غوندې معذور وي، نو هغو ته به تاسو څه وایاستئ؟ د ستاسو کوم خپله تجربه ده دا به تاسو څنګه سره شریکوئ؟ به موږ به دا ورته وایي چې څوک همت وکوي هر څه کولی شي، خو لیکن دا زما رنګه معذوره ده، د هر څه تاسې ولیدل، هر څه مې ولیدل، خو بیا هم په دغه برسېره هم وروره زه هر کار کولی شم، چې هر کار کوم، چې کوم سړی روغ سړی کار کوي هغه رنګې زه هم کولی شم. نوموړي خپلو ځوانو جذبو د ژوند له هره پړاوه و هر منزل ته ډېر په اسانه رسولی دي، خو موږ د امیر خان رنګه ځواني جذبې نه لرو. زموږ په ټولنه کې موږ داسې ډېر واقعات لیدلي دي چې هغه په روغه تنه باندې خودکشیانې کړي دي. د اسانه زندگی د هوسا زندگی تیرولو لپاره دا یو ژوندی مثال دی، لکه څنګه چې د امیر خان دغه ځوان چې هغه په خپلو خبرو کې د خپلې زندگی څخه څومره مطمئن و، هغه تاسو خپله څرګندونې واورېدلې. نو داسې د زندگی سره چې همت سي، نو هر منزل ته له هره پړاوه له هره مشکله څخه د سړي د زندگی ستړی اوسه کېدای سي. تکړه امیر خان وایي ما هر څه په صبر او په همت باندې د زندگی هر پړاو حسانه کړی دی. کیمرمین برات خان، محبت خان محبت، کلا سیفلا.